خپله به په خپله د خپل ځان نه خپل بدل اخلم خپله به په خپله د خپل ځان نه خپل بدل اخلم ستانه به جانانه ستانه ازونه په څه چل اخلم زما په چکر جانانه ټوله پښتونخوا وینم زما په چکر جانانه ټوله پښتونخوا وینم خوند د پېښور اخلم او رنګ به د کابل اخلم السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه نیکې هیلې ومنئ پروګرام پيرزونه سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو پته پروګرام پيرزونه کې موږ ګرځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو د خوند او رنګ شعرونه تېرو په دغه لړ کې یو ځل بیا د ګلونو ښار د ننګرهار جلال آباد د پښتنو لوی کور افغانستان کې یو ځل بیا ناست یو ناستی مو جوړ کړی دی او نن په خپرونه کې را سره جانان افتخار جانان میلمه دی د دې خبرې هم جانانه دي د دې شعرونه هم جانانه دي دوی سره به دوی په خبرې کو شیرونو به هم ټولو نه مخکې پروګرام پيرزونه کې جانان صاحب احترامات او سلامونه قبول کړي السلام علیکم په پیل کې د پيرزونه ټلویزیون او چینل ته سلام ټولو اوریدونکو ته سلام لیدونکو ته سلام تاسو ته ښه راغلاست یو چې خپل لوی کور افغانستان ته راغلي یاستئ په دې هیله چې له دې ځایه به خاطرې ځان سره وشي خوشحاله به بیرته ځئ او له موږ نه به د خفګان کومه خاطره نه لرئ صحیح مننه کوم افتخار جانان دې کې شک نشته ډېر مینوال به لرئ د خپل شعر په وجه باندې د خپل خدماتو په وجه باندې خو پيرزونه مینوال تاسو سره په اول ځل باندې ګوري ویني مې تاسو اوري یو سره خپل پېژندګلو کې افتخار جانان څوک دی د کوم سره تعلق ساتي مننه زما نوم خو مې همدا افتخار جانان دی د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی یم او سږ د ننګرهار ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ شوی یم یعنې پښتو لیټریچر نه ستاسې په اصطلاح سږ فارغ شوی یم صحیح ماشاءالله د شعر باقاعده آغاز مطلب افتخار ته کله پته ولګېده چې د افتخار دننه یو جانان پروت دی او هغه جانان وایي چې ما بهر کا د شعر په ژبه مې خلکو ته واوروه د شعر آغاز زه چې کله په 1492 کې د ننګرهار پوهنتون پښتو ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راغلم نو دلته ما 2 سیمستره ولوستو په 3م سیمستر کې داسې وایي چې 93 کال به و د 94 د 93 ترمنځ په دغه وخت کې ما ته بس دا احساس وشو چې زه باید شعر ولیکم ما د ګونډه شاعري مې شروع کړه او بیا مې خپل استاد فضل ولي نګار ته وښود هغوی راته لارښوونې اصلاح وکړه له هغې وروسته نو بیا شعر لیکم او تر نن یې لیکم صحیح د شاعرۍ په دې دنیا کې یا په دې پیړ کې یا په دې لاره کې په کوم سیم باندې مو ډېر کار کړی دی نثر ډرامه افسانه چاربیته نظم څه شي غزل توجه مو څه شي له ورکړی کار په څه شي ډېر کوئ د شاعرۍ یا عموما که لیکوالي یا شاعري ده که نه په لیکوالۍ کې ما ډېر کم کار کړی دی لیکوالۍ کې فیسبوک کې همدغه ورځني حال او احوال چې دی کوم که نه بس همدغه ډېر مختصر پوسټونه کوو که نه کم لیک کوو د نثر په برخه کې بیا شعري ټولګې چې ځینې ملګري راوړي هغوی ته بیا ښه سنجیدل لیک کوو خو په شعري فورمونو کې چې دی ما د غزل په فورم باندې ډېر کار کړی دی غزل مې ډېر لیکلی دی سټارټ مې له غزل اخیستی دی او همداسې نظمونه رباعیانې چاربیتې دغه شیان مې هم لیکلي دي خو هغه کم دي نسبت غزل ته صحیح مطلب په غزل باندې تاسو کار کړی دی خواري به مو سره کړي د زړه غوښې به مو پرې خوړلې وي خوښه دی نه چې پيرزونې مینوالو سره خپل شعرونه شریک کړي او مینوال دې خوندونه واخلي ولې نه غزل به ورته ووایم خو موبایل نه به یې وایم بالکل سکون د زندګۍ راته ګلفام را پيرزو کا سکون د زندګۍ راته ګلفام را پيرزو کا زاړه شراب د یار په لاس ماښام را پيرزو کا ډېر ښه دی مننه سکون د زندګۍ راته ګلفام را پيرزو کا زاړه شراب د یار په لاس ماښام را پيرزو کا او وهل او ټکول مې پخوي په دې پوهېږم وهل او ټکول مې پخوي په دې پوهېږم دا کل پیمانه د درد له نامه را پيرزو کا دا شعر بیا وایي مننه وهل او ټکول مې پخوي په دې پوهېږم دا کل پیمانه د درد له نامه را پيرزو کا او زه خدای به مو د کړي ګناه بخښه راته وکړي زه خدای به مو د کړي ګناه بخښه راته وکړي ساقي توبه وباسم خو څو جامه را پيرزو کا ډېر ښه دی دا شعر هم بیا وایي زه خدای به مو د کړي ګناه بخښه راته وکړي ساقي توبه وباسم خو څو جامه را وجود مې تا ته د تورونو په دا ویښې پیمان د تعقل د وخت الزام را پيرزو کا او تاریخ د حماسو رزمونو ګټو تاوانونو تاریخ د حماسو رزمونو ګټو تاوانونو پښتونه ښه په نره له خپل کامه را پيرزو کا مننه تاریخ د حماسو رزمونو ګټو تاوانونو پښتونه ښه په نره له خپل کامه را پيرزو کا دا غم دې مل زماوي په عالم د جبروت
دا غم د مل زماوي دا غم د مل زماوي په عالم د جبروت وصال د مصوره ګل اندام را پيرزو ډېر ښه دی دا غم د مل زماوي په عالم د جبروت وصال د مصوره ګل اندام را پيرزو واہ زبردست افتخار جانان صاحب حد مو کړی دی هر یو ټکی مو د ستایلو دی او هر یو ټکی مو د اورېدلو دی وصال جانان صاحب دا راته افتخار جانان صاحب چې غزلې سندرې داسې کوم سندرغاړي شته دي چې ستاسو غزلې ویلي یاره تر اوسه به نه وي ځکه زه سوشیل میډیا سره هم دومره تعلق نه ساتم ورځنۍ چارې زیاتې دي کارونه مصروفتونه هم زیات دي او بل د سندرغاړو اړخ ته زه ډېر نه یم نږدې شوی صحیح د هر شاعر ارمان وي چې زما غزل دی پلانکې سندرغاړي ووایي یا پلانکې سندرغاړی ووایي ستاسو په زړه کې داسې څوک شته دی چې دا دی زما غزل ووایي یاره زما په زړه کې په موړو کې زما یو ارمان و چې کشکې زه د رفیق شینواري د دور سړی وې هغه سره مې ناسته پاسته وې او هغه ماته یو غزل ویلی وې زما غزل په ژوندیو کې بیا شته دی نو د خوښې شاعر مو څوک دی څوک خوښوئ د چا شعرونه ډېر لولئ د خوښ شاعر مو په کلاسیکه دوره کې خو رحمان بابا دی خوشحال خټک دی بیا په معاصره دوره کې زما د خوښ شاعر چې دی صدیق پسرلی دی او حمزه صاحب دی صحیح نور به راسره څه شریکوئ غزل به درته ووایم بل به درته ووایم ارشاد غوږ صحیح ده جام ته دې ورکړی تجسم د نام و ننګ دی جام ته دې ورکړی تجسم د نام و ننګ دی ختمه بېغوري د عشق راغلی په غورځنګ دی ډېر ښکلی دی جام ته دې ورکړی تجسم د نام و ننګ دی ختمه بېغوري د عشق راغلی په غورځنګ دی ستا رومال کې نقش زړګی څه کوم وایه ستا رومال کې نقش زړګی څه کوم وایه ماته د یاد شوی تصویر ګلې شوخ و شنګ دی ډېر ښکلی دی مننه ستا رومال کې نقش زړګی څه کوم وایه ماته د یاد شوی تصویر ګلې شوخ و شنګ دی او خدایا څو کلونه پسې نندارې ته دا دی راغلم قد قامت دی هغسې زما له ونې دنګ دی او زوړن سر مې ځان ته د افق لمر ودرولی جوړ له تقدس مې په غزلو کې آهنګ دی او زار شوم د ګلاب له خوشبو په هر حالت کې بیا مې هم نیولی دی نه اهله زړګي زنګ دی او دا بیا د درد ته ډالۍ چې دی زما استاز هم دی جوش ووش مې هغسې په بدو باندې اړی خدای ګو افتخاره دا هوس مې دا اورنګ دی جوش ووش مې هغسې په بدو باندې اړی خدای ګو افتخاره دا هوس مې دا اورنګ دی ډېر ښکلی دی بالکل ستاسو غزل به یو خوښي به نه لیکي خو شک نشته چې د کمال لیکل کوئ افتخار جانان صاحب دا راته ووایي چې یو سوال به درنه کوم بیا به راته یو غزل وایي بیا به پروګرام راغونډو او مخ په وړاندې به نورې مرکې هم لرو افتخار جانان صاحب د افغانستان حالاتو کې د شاعر څومره رول دی چې امن راولي د افغانستان په حالاتو کې عموما نړیوال انقلابونه وګورو هغه نړیلید په سطحه باندې چې موږ فکر وکړو نړیوال انقلابونه وګورو دغه شاعرا او ادیبان چې دي دوی 80% او 90% رول په انقلابونو راوستلو کې دوی لرلی دی د افغانستان په حالاتو کې که موږ دلته جنګ و جدل ته د نورو په وړاندې څومره هڅه کړې ده که نه او دفاع هم د ځان نه کړې ده نو دوی کې موږ سره 80% او 90% رول شاعرانو لوبولی دی دغه انقلابونه چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي شاعراو د انقلابونو له مخکې تګ دپاره یو څه ورکړي دي دا اوس هم که موږ د افغانستان د حالاتو د ښه والي لپاره موږ سره شاعرا کار وکړي شاعران کار وکړي نو زه باوري یم چې ډېر تغییرات به راځي او همدغه شاعران دي چې د ټولنې سترګې دي او د شاعرانو خبرې چې څومره اورېدل کېږي په ټولنه کې ګمان نه کوم که د بل چا دې دومره په مینه واورېدل شي صحیح امید کوم تمه کوم چې د افغانستان کوم لیکوالان دي د کوزي پښتونخوا دي د بره پښتونخوا دي په خپل ملک دپاره لیکو کې او د خپل زړه اواز د شعر په ژبه خلکو ته ورسوي تاسو د بل غزل ذکر وکړو بل غزل به سره کوم شریکوئ بل غزل به هم درته ووایم خو بل غزل به درته لږ عشقي ووایم دغه دو غزلې چې وې دې باندې لږ عرفاني رنګ غالب و او دا غزل به درته عشقي ووایم چې بې ردیفه غزل دی
عشق او محبت کې براله په ټولو جونو عشق او محبت کې براله په ټولو جونو راوړه دیدن راوړه نور مې زړه چوي له دردونو ډېر ښه دی عشق او محبت کې براله په ټولو جونو راوړه دیدن راوړه نور مې زړه چوي له دردونو ستا تصور څه دی ما به ویښ کړي که به نه کړي ستا تصور مننه ستا تصور څه دی ما به ویښ کړي که به نه کړي سر ته مې کتابي ښې دی ستا د تصویرونو ډېر ښکلی درده ستا تصور څه دی ما به ویښ کړي که به نه کړي سر ته مې کتابي ښې دی ستا د تصویرونو او هلته د مسکا شو له کنځلو سره ګډه هلته د مسکا شو له کنځلو سره ګډه دلته مې خوله وازه کړه له ټولو پرهرونو او مننه هلته د مسکا شو له کنځلو سره ګډه دلته مې خوله وازه کړه له ټولو پرهرونو او بیا به ماتم جوړ شي ستا د تګ انداز ښه نه دی بیا به ماتم جوړ شي ستا د تګ انداز ښه نه دی خلک به ورګټ کړي د فکرونو په وهمونو او خپله څېره هم کتلی نه شم آینه کې مننه خپله څېره هم کتلی نه شم آینه کې ما خو مې ځواني خوړلې ستا په باورونو مننه خپله څېره هم کتلی نه شم آینه کې ما خو مې ځواني وخوړه ستا په باورونو دوه ځایه دې وچوي دی زه یې هم کیسه کې نه یم مننه دوه ځایه دې وچوي زه یې هم کیسه کې نه یم دا خو حقیقت دی زړونه چوي په تندرونو مننه دوه ځایه دې وچوي زه یې هم کیسه کې نه یم دا خو حقیقت دی زړونه چوي په تندرونو او مقطع ده چې زار دې افتخار د غزل له هر انداز شم زار دې افتخار د غزل له هر انداز شم تا مې ځواني وستایه له ډېره په رمزونو ډېر ښکلی دی افتخار جانان د پيرزونې ټیم آیا سپزل داودزی چې کوم مشر دی ګرځي شاعرانو ادیبانو پسې دغه شان دي ستا په شان ګلونه راوچتئ په دې سکرین خلکو ته ښیي اوس پښتونخوا ته راغلی دی افغانستان ته راغلی پښتنو لوی کور ته راغلی دی دغې قدم ته دغې زیار ته په کوم نظر باندې ګورې دغه نظر زه نهایي زیات خوشحاله یم دا ډېر ښه ارزیابي کومه موږ هم دا غواړو دغه اوسنۍ ټکنالوژي اوسنۍ سوشل میډیا چې موږ څومره سره نږدې کړو په دغه سل کلنه مبارزه کې موږ دومره سره نه یو نږدې شوي دا کوزني او برني پښتانه نو هیله مې هم دا ده دی د خدای ډېر زیات آباد لري دی ډېر زیات کور ودانې دی د آباد اوسي ژوندی دی اوسي چې راغلی دی دغلته د برو پښتنو غږ د نړۍ په سطحه ټولو پښتنو ته وروړئ خپله مینه یې څرګنده کړې ده دلته راغلی دی نو دی زه د ده لپاره څه نه لرم چې د کور ودانۍ ووایم د ده نه مننه وکړم داسې الفاظ ما سره نشته دی نو بیا هم همدا هیله لرو چې کوزني دلته راشي موږ سره کښېني د دې ځای له دود کلچر کلتور څخه ځان خبر کړي او برني له دې ځایه لاړ شي نو دغه فاصلې به تر منځ ورکې شي انشاءالله او دغه کوم خط چې دی دغه توره کرښه چې ده د دې په واسطه موږ سره نه منې کېږو انشاءالله بیا به هم سره وصلېږو تر څو چې پښتون ژوند د نړۍ په سطحه موږ سره نشي جدا کولی د پښتون به سره وصلي انشاءالله افتخار جانان پروګرام کې مو راله وخت راکړو ناستې مو راسره وکړو د ناسي مو جهان مننه کوم کور ودان تاسې مباس جی ګرانو کتونکو دا و موږ سره افتخار جانان چې خوندور شعرونه تاسو واورئ د مزې او خوندونو مو ترې اخیستي وي انشاءالله بیا به ملاقات کېږي تر هغې دمه چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ